محمد ولی ده افغانستان ډومېسټک کرکټر دی راغلی موږ ته وخت راکړ الحمدلله ډېر ښه کرکټ یې شروع کړی ده چې داسې کرکټ روان او لاندې ډومېسټک کرکټ هم داسې ښه کړي انشاءالله تعالی زموږ آینده به ډېره ښه وي خو دا سیم فاینل ته کینیا مو ته زیمبابوې مو ته نور داسې ملکونه چې اوس هغه په دې ټاپ 10 T20 ورلډ کپ کې د 15 کلونه نشته خو زموږ الحمدلله دا کم 15 شل درې څلېرویشت کسان دي دا ډېر ښه دي خو زموږ ډومېسټک کرکټ د دې نه نور ښه کول پکار دي چې موږ آینده بیک اپ کې خدای مکړه انجري شي یا خوږ شي یا وخت سره ختم شي چې موږ ته نور بیک اپ کې پلیران وي انشاءالله زموږ آینده به ډېره ښه وي د روان وخت کې دوی لکه ډېر زیات پرمختګ وکړ څه میچونه یې وګټل څه وجوهات کیدای شي وجوهات دا دي چې یو خو پکې هر یو کس چې ورلډ کپ داسې چې په ډېر جذبې سره کوزیږي او بل دا چې استرالیا په هغه کې مات کړي ول په 50 اوریز ورلډ کپ کې ماته خوړل هغې ته ډېر ژر اچولی و ډېر په جذبې سره تللی ول دی اول میچ اول راوند ډېر جذبې سره وکړ او ځکه داسې په جذبه دي او انشاءالله تعالی امید مې ده چې ورلډ کپ هم وګټي بس ماشاءالله افغانستان نن سبا د کرکټ ډېر زیات پرمختګ کړی دی او هیڅ چا نه کم دی ټولو سره نن سبا سیال دی هم کوچنګ سټاف کې او هم نور مکمل کرکټ الحمدلله ښه پوره دی او څرنګه چې 13 ورلډ کپ کې ولوبېدل او څرنګه چې دې ورلډ کپ کې لوبېږي نو انشاءالله را روان ورلډ کپونو کې امید ده چې د دې نه به هم ښه لوبېږي او انشاءالله دا لرې نه ده چې افغانستان به نړیوال جام افغانستان ته انشاءالله ډېر لږ وخت کې راوړي بس پرمختګ خو ډېر زیات کړی ځکه زموږ نه بیټسمینان د چا نه کم دي نن سبا وخت کې د نړۍ هر یو لوبډله وهلی شي لوبه ماشاءالله ټولو ښه وکړله بس ښه بالینګ پکې دغه وکړو نوین وکړو راشد خان وکړو او نور فیلډینګ د وجې وګټله فیلډینګ ټولو ډېر ښه وکړو ماشاءالله را روان وخت کې څنګه ورته ګورئ روان وخت کې بس انشاءالله امیدونه هم پرې نشته دی او انشاءالله سیمي فاینل کې به هم پرفارمنس کړي سیمي فاینل به ګټو که د الله رضا وه یا به فاینل ته ځو فاینل کې که د الله رضا وه نو فاینل به مونږ ګټو